د ایران په ټاکنو کې د مسعود پیژکان د بریا په راتګ سره به د کابل او تهران اړیکې کوم لور ته لاړې سي؟ د سیمه هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو سره د کابل اړیکې په تیر کلن مزل کې په کومه پیمانه وي؟ د اوسني حکومت اړیکې د تیر په پرتله هغه سوال دی چې نن به خپل خپرونه پر همدې سوال راڅرخوو. د دې ترڅنګ د تیرو کلونو په پرتله د اوسني حکومت کړنې فعالیتونه څومره د ولس لپاره د رضایت وړ دي؟ نن پر همدې راسره ځوان سیاسي فعال ښاغلی روزي محمد زابلی صاحب میلمه دی. ښاغلی زابلی په خیر راسئ. د تیرو کلونو په پرتله په لومړي کې راته ووایاست چې د اوسني حکومت کړنې څنګه ارزوئ، د ولس لپاره یې خدمات څنګه ارزوئ؟ سلامونه جناب د ټي وي سره محترم تاسو درنو دوستانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. له ټي وي سره محترم چون د اسلامي امارت 3 کلنه دوره د 3 کاله البته پوره کېږي. اګست نږدې دی، 3 کاله د دوی پوره کېږي. چون دا سوال یو ډېر لوی سوال دی، یو هراړخیز بحث ته اړتیا لري، یو هراړخیز جواب یې ممکن وي شي. زما په نظر سره حکومت په دغو 3 کلونو کې هم مثبت اړخونه لري او هم منفي اړخونه لري. مثبت اړخونه دا دي چې په افغانستان کې یو 10 کلنه جګړه پای ته ورسېدله. داسې یو جګړه چې همیشه په کور دننه زیانونه زیات ولو، تلفات یې افغاني اړخ کې بیخي ډېر زیات ولو او دواړو طرفونو ته قربانیان افغانان ولو. د ولس پر روحیاتو، پر اقتصاد، پر ژوند، پر معیشت، پر ټولنو باندې ډېر بد منفي تاثیرات درلودل. د اوسني حکومت راتګ سره جګړه صفر ته تللې ده او یو په اصطلاح باندې یو سرتاسري امن راغلی دی. دا مثبت اړخ دی. او د اوسني حکومت په راتګ سره یو بل شی چې زموږ ځوان نسل ورسره مخامخ ولو هغه نشي توکي ولي. په افغانستان کې له بده مرغه څخه د جګړې په دوام کې زموږ ګڼ شمېر ځوانان تاسو ولیدل چې په نشي موادو باندې اخته شول او یو شمېر ځوانان چې بهر ته تللو هغوی خاص په راتلو نشي په نشه اخته باندې په اصطلاح باندې هېواد ته راغلل او دلته د نشي توکو کاروبار ډېر په پراخه پیمانه باندې روان ولو چې زیان افغانستان ته او زموږ نوي نسل ته رسېدی. تاسو په ښارو کې د زموږ د ځوانانو بد وضعیت لیدل چې انسان زړه یې خوړی. په اصطلاح باندې یو څوک د خپلې ژوند څخه تقریبا بېزاره کړی. د کابل تصویر یا په لویو ښاریاتو کې په عامو محاضرو کې هغه تصویرونه دغه حالت اوس منځ تللی دی. د اوسني حکومت په اصطلاح باندې کړنې په دې برخه کې ډېرې مؤثرې دي. د نشي توکو کاروبار، دغه خرڅوونکي، دغه په اصطلاح باندې کاروباریان دغه ټول له منځه څخه وړي. ښاغلی زابلی، اوسنی حکومت په خاص ډول بیا کورنیو چارو وزارت لا هم په دې برخه کې څه ډول ګړندي ګامونه پورته کړي؟ که څه هم اوسنی حکومت وایي چې په پراخه کچه د کوکنارو یا د نشي توکو پر وړاندې مبارزه روان ده، لا هم باید څه وکړي په همدې برخه کې؟ اوس زما په نظر سره یوازې مبارزه خو د ګړندي روانه ده، جدي روانه ده، اما یو شی مهم دا شی ده چې د کرکیل په برخه کې بدلون رامنځته سي. بزګران روزنیز پروګرامونه مهیا سي، هغوی ته بدیل تخمونه ورکول سي، د هغوی په اقتصادي ټیکاو کې کار وسي. دغسې بدیلونو مثلا زعفران یا مثلا انځر او پستې دا او جنغوزي دا په نړیواله کچه باندې د افغانستان هغه تولیدات چې ډېر لوی نوم لري. حکومت باید په دغو برخو کې د تریاکو، چرسو، نورو کرکیلو په بدله کې باید دغه ډول پروګرامونه تقویه کړلی سي. دغه د نشي توکو د برخې مسله وله چې موږ بحث ورباندې وکړو چې نسبتا اوس کم سوي دي په ښاریاتو کې، استعمال کم دی. زموږ ځوانان هغه پخواني ځوانان چې په دې نشه باندې رشد وله موږ چې کله اوس په سیمه کې وینو د دې حالت څخه خلاص شوي دي. درېیمه مسله چې هغه هم مهمه مسله ده هغه د رشوت مسله ده. اداري فساد مثلا د رشوت مسله ده. یعنې په حکومتي کچه باندې رشوت ډېر سخت کم شوی دی. ما تر اوسه پورې دې اورېدلی چې پلانکي مامور یا پلانکي قاضي یا پلانکي مثلا چارواکي رئیس ما څخه دغه رشوت واخیسته. یو اداري فساد د ادارې په ټوله کې اداري فساد دی. رشوت د اداري فساد یوه برخه ده. اداري فساد لا هم په ځینو مواردو کې شته. هغه مثلا اداري فساد یوازې رشوت اخیستلو ته نه، اداري فساد تعریف ډېر پراخ دی. ادارې ته ناوخته راتګ هم اداري فساد دی. کار اهلي کار ته نه سپارل هم یو ډول اداري فساد دی چې له بده مرغه څخه اوس تر سترګو کېږي. دا بیا په یو بل اړخ کې زموږ د حکومت منفي اړخونه وایو. د دې سره په څنګ کې دغه په اصطلاح باندې دا خو هغه د حکومت هغه مثبت اړخونه ولې چې درې کار کې موږ یاد کړله. اما
ځینې ناامیدي هم په عینیت کې شته. په ټوله کې یو هراړخیز ثبات په وطن کې دایرول زموږ غوښتنه او هیلې او ارزوګانې دا وه چې د اسلامي امارت په راتګ سره باید په کور دننه یو هراړخیز ثبات باید قایم شي. هغه اقتصادي ثبات که سیاسي ثبات که فرهنګي ثبات که په اصطلاح باندې نور د جامعې اړخونه دي. مثلا سیاسي ثبات په افغانستان کې تر اوسه پورې راغلی نه دی. اسلامي امارت یو فریق دی، یو په اصطلاح باندې یو اړخ دی، اوس پر افغانستان باندې واکمن دی. خو باقي نور ټول اړخونه د هیواد څخه بهر دي او یا که څوک په هیواد کې دننه دي د سیاست کولو حق نه لري. زما بحث دا شی نه دی چې هغه جګړه مارې ډلې باید دلته راشي او واک ورسره نیمایي شي، په هېڅ صورت باندې نه. مګر افغانستان دی ټول خلک د سیاست کولو حق لري په یو میکانیزم، په یو چوکاټ کې، په یو حقوقي اډانه کې. باید د یو قانون په چوکاټ کې په یو منظم نظام تر چتر لاندې خلکو ته د سیاست کولو حق ورکول شي تر څو سیاسي ثبات ته زمینه سازي وشي. کله چې سیاسي ثبات حاکم شو بیا په هیواد کې اقتصادي ثبات مستقیما زمینه سازي کېږي. جګړې له منځه څخه ځي، نیابتي فیصله باندې حج چې یا نړیوال کې یا همسایګان کې هغو ته زمینه سازي نشي کېدلی. په کور دننه ټول خلک په یو موټی کېږي چې دا خپله یو ډول غټ داخلي مشروعیت هم دی. زما په نظر سره موږ مثلا ځینې وخت د رسمیت پېژندنې بحث راشي، موږ چې هم پر دې باندې بحثونه کړي دي. کله چې د رسمیت پېژندنې بحث کوو لومړنی غټ اړخ یې داخلي اړخ دی. که ستا سره په داخل کې د هیواد ټول خلک پر یوه سرخوا ناست وي، ستا سره خبره وایي او پر یوه ارزښتونو باندې در سره راټول کړي، په اصطلاح باندې ستا سیاستونه هلته په ملي کچه باندې پیاده کېدلی شي او هغوی په رواني لحاظ باندې در سره کاني وي، دا ته کورنۍ مشروعیت ویل کېږي. او کله چې کورنۍ مشروعیت ته ترلاسه کوي خود به خود بهرنۍ مشروعیت ته هم زمینه سازي کېږي. او اقتصادي مشروعیت کله چې مشروعیت رامنځته شو په داخلي کچه باندې ثبات رامنځته شو، خود به خود په هیواد کې د پانګونې زمینه سازي کېږي. تاسو اوس وګورئ زموږ لوی شمېر تجاران په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. لوی شمېر تجاران خپلې سرمایې ایستلې دي د هیواد بهر، دوبۍ او تاجکستان او ازبکستان او مثلا په نورو هیوادو کې، منځني ختیځ په هیوادو کې یا په غربي هیوادو کې خپلې سرمایه ګزاري کوي. اما په کور دننه سرمایه ګزاري ځکه نه کوي چې له بعده مرغه دلته له ډېره وخته سیاسي ثبات حاکم نه دی. هغه اقتصاد په اصطلاح باندې هغه تجار په دې مفکوره دي چې افغانستان کې به پس له 3-5 کلونو څخه یو بل نظام راځي، بیا زما هغه اقتصادي کاروبار ته زیان رسوي. نو دا د دې رابطې خوا د حکومتي چارې زما په نظر سره تر هر څه وړاندې په دې کې برخه کې ډېر تجدیدي نظر پکار دی د حکومت د مشرتابه له خوا څخه چې باید حکومتي چارې اهل کسانو ته وسپارل شي. مثلا ځینې مسلکي بستونه دي چې موږ چې بحثونه ورباندې کړی دی، یا مثلا تخصصي بستونه دي، دا مسلکي خلکو د باید په نظر کې ونیول تر څو د حکومت چارې په ښه ډول باندې مخته ولاړې شي. تاسو ګورئ د دې زیانونه چې دي، یو خو د حکومتولۍ د کارونو خنډ ده، دوم په ملي کچه باندې ستا د لوستې طبقې یو ډول مایوسي ده. تاسو په روسیې کې د هیواد په داخل کې د کانکور د ازموینې شمیرې لیدلې چې څونه زورونکي دي. حتی د لوی تاریخي کندهار څخه ګوره چې پخوا به 4.5 الی تر 15 نفرو امتحان ورکوی، مګر اوس 1880 نفرو تېره ورځ امتحان یې ورکړی ده چې دا ډېر ټیټه ارقام دي بدبختانه. مثلا زابل کې تقریبا 280 نفرو امتحان ورکړی ده. ستا ولایت ته تقریبا دلته موږ 1 میلیون نفوس لرو، په 1 میلیون کې 280 نفره شاګردان د کانکور ازموینه وکړي. دا ولې په لویه کې د په اصطلاح باندې عصري علومو د ځوانانو دا روحیه کمه شوې ده. ځکه دلته موږ ته دغه زموږ ذهنیت داسې جوړ دی چې کله تعلیم وکړې باید زر تر زره په یو حکومتي بحث کې کار وکړي تر څو ځکه زموږ هغه د عاید د لاسته راوړلو یو منبع هم دولتي وظیفې دي، دندې دي. خو له بعده مرغه څخه چې حکومت په دې برخه کې توجه کمه کړې ده. خو په کښته طبقه کې په اداري طبقه کې ورته اړتیا وي، اما دا خو ځوانان دي، دا خو تعلیمونه یې کړي دي، پرمختګ یې زړه غواړي چې په یوه اداره کې امیر سي، غواړي په یوه اداره کې رئیس سي، غواړي په یوه اداره کې معاون د والي سي، غواړي حتی والي سي. اما له بعده مرغه څخه چې واضح وایي اوس هغوی د زمینه سازي په دې برخه کې نشته. حتی د امریت په کچه باندې لا هم د عصري علومو خلک موږ په افغانستان کې ډېر کم لیدلی شو. په جنوبي ولایتو کې بېخي موږ د ځوانانو امیر بیچاره هغه هم ایسته کوي. نو دا خبره دا د حکومت له هغه منفي اړخونو څخه کېدلی شي چې د بعده مرغه څخه دوی لا تر اوسه پورې په مجموع کې یو ولسي اجماع نه ده رامنځته کړې، یو ولسي جوړښت یې داسې نه ده رامنځته کړی چې د دوی سره ټول کارونه په اصطلاح باندې تایید کړي. او بله خبره په ملي کچه باندې په داخلي کچه باندې یو ډېره غټه
لویه جرګه یا یو غټه ناستې ته زمینه سازي تر اوسه پورې نه ده سوې چې تر څو حکومت له هغو سره کښېني له هغو خلکو سره خبرې وکړي. دا اوس حکومت له نړیوالې ټولنې سره په یو جنجال اخته ده، کله د دوحې غونډې ده، کله د مثلا نورې بهرنۍ غونډې دي، کله د ناروې غونډې ده، کله څه کوم نور غونډې دي، او یا مثلا د نړیوالې ټولنې یا د سیمه ییزو هېوادونو د ازید نقیض اظهارات که تاسو وګورئ، حکومت ته پکار ده چې په دا رقم په ټاپه ولاړ حالت کې د ولس سره کښېني محترم زابلای چې زه د نړیوالو سره څنګه مخ ته ولاړ شم، زه د سیمې د هېوادونو سره څنګه مخ ته ولاړ شم، د خلکو سره مشوره، د ولس د متنفذینو سره، د روشنفکرانو سره، د اهل نظرو خلکو سره. بله ډیره مننه کوم راځو هم دې موضوعات ته به راسو. په ټوله کې ولسي غوښتنې منل حکومتي اډانه څومره پیاوړې کولی سي ولس په نظام کې ځای پر ځای کول؟ البته تعلیم یافته قشر چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ځوان غواړي چې زده کړې وکړي ان والي سي، حکومتي اډانه همدا څیزونه چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره پیاوړې کولی سي؟ زما په نظر سره د اسلامي امارت کافي وخت ووتی 3 کاله. بله په 3 کاله کې که دوی چیرې وایي چې موږ مثلا په دا 3 کاله کې یا مثلا ولسي اعتبار نه و یا مثلا د نوي نسل سره موږ ته مخ ته نه سوی تللی، اوس کافي 3 کاله وخت وسو، نظام دی، یو سیستم دی، تر څو پورې په دوی پر نوي نسل باندې یا پر خلکو باندې بېباورۍ سیاستونه او حکومتولي په بېباورۍ کې مخ ته نشي تللی. بېباوري په ټوله کې د استعمار یو ډېره غټه نقصه ده چې اوس یې په درېیمې نړۍ په هېوادونو کې عملي کوي. که څوک په یو هېواد کې بېباوري رامنځته کوي یا پر بېباورۍ باندې عمل کوي، دا مستقیم او غیر مستقیم استعمار ته کار کول دي. زه فکر کوم اوس هغه وخت چې پر نوي نسل باندې د یو عته پر افغانستان باندې د افغانستان پر وګړو باندې باور وشي. تاسو د ولسي اډانې خبره وکړه، کله چې د ولسي اډانه پیاوړې کوي، کله چې ولس راولي د ځان سره کوي، هغه یوازې په خبرو باندې نه کېږي، ولسي چینلونه به فعاله کوي. د حکومت د مشرانو ستراتیژیکو مشرانو خبرې ما اورېدلې دي چې د ولس سره ښه کوي، دروازې د ولس پر مخ باندې خلاص کړي، د ولس په سر باندې لاس تېر کړي. زما په نظر سره د ولس سره ښه کول یا د ولس پر سر لاس ورتېرول دا یو شمېر سیاسي چینلونه او میکانیزمونه غواړي. داسې په خبرو باندې خو یوازې نه کېږي. مثلا د ولس سره مشورتي ناستې کول، ولس د ځان سره ګډول، د ولس کادرونه په ځان کې مدغمول، د ولسونو سره رفت و آمد، د ولسونو غوښتنې عملي کول، ولس ته حساب ورکول، دا ټول د ښې حکومتولۍ توکي دي چې د بعد مرغه څخه اوس نه تر سترګو کېږي. که حکومت په دې برخه کې تاریخ غواړي، میکانیزمونه غواړي، ورسره نابلده دی، په ولس کې خو دغه رقم کادرونه ډېر شته، ولس د کادرونو څخه ډک دی، دا دلته متنفذین شته، دلته په اصطلاح باندې په حکومتولۍ باندې آګاه خلک شته. او کله چې د ولس زامن راولي، د ولس کادرونه راولي، اسلامي امارت څخه خلک خوشاله دي، په دې خاطر خوشاله دي په یو اړه کې چې تاسو جنګ سالاران ایسته کړئ. موږ چې کله د عامه شمول حکومت خبره کوو، موږ چې کله د حکومت د سیاسي کثرت خبره کوو، هغه زموږ هدف دا نه دی چې تاسو تېر سیاسي او جنګ سالاره خلک راولي او له ځان سره کوي. تاسو د شمال هغه ځوانان راولي چې تر اوسه پورې د هېڅ جګړه مار ادرس کې راټول شوي نه دي، اما وړتیا د حکومتولۍ لري. تاسو په جنوب کې خپل هغه ځوانان راټول کړئ چې د حکومتولۍ وړتیا لري. په پوهنتونونو کې، په نړیوالو اکاډمیک مرکزونو کې 18 کاله د حکومتولۍ او د سیاستونو د هېواد جوړونې او اقتصاد جوړونې په برخه کې علمي مواد اخیستل او تدریس کړي دي. دغه مهم دي، دا د ولس زامن دي، په دې باندې خو د ولس خوا بدېږي. دا که چېرې حکومتي اډانې ته ننوځي، خود په خود ولس راضي کېږي په دې باندې. نو حکومت ته پکار دا شی ده چې نور ولس ته وخت ورکړي. هغه یوازې خپل کسان راوستل چې مثلا دا مجاهدین دي زموږ سره ستړیا کړې ده. زه فکر کوم چې د حکومت یوازې هغه نظامي امنیتي کلسټر ډېر سخت زیات تشکیل لري. که تاسو د افغانستان د 3 امنیتي کلسټر دفاع وزارت، وزارت داخله او ملي امنیت ریاست یا استخباراتو ریاست تشکیل وګوري، تقریبا 3.9 لک 4 لک په جمهوریت کې رسېدی. اوس خو لږ تر لږه 3 لک کسان 3 سره امنیتي ارګانونه تشکیل لري. 3 لک کسان که د اوسنۍ حکومت په خپل ټول مولوي صاحبان او مجاهدین او طالبان د خپل د دې سره چې په کوم چوکاټ کې ملګري ول، دا وګوري 3 لک نفر نه کېږي. امنیتي ارګانونه مستقیما خپل سدي په لاس کې ونیسي، ټول ملګري وانډیوالان یې په اصطلاح باندې وزر دي. اما یو ملکي حکومتونه دي، ملکي حکومتولي د ملکي حکومتولي کې د هېواد سیاسي سکتور ته اړتیا ده، سیاسي قشر ته اړتیا ده، سیاست پوهانو ته اړتیا ده، د هېواد اهل نظر خلکو ته اړتیا ده چې هغه د ولس سره په میکانیزم باندې پوهېږي، د ولس سره د افهام او د تفهیم ښه ژبه پوهېږي، د حکومتولۍ عصري او علمي دغه چوکاټونه ورمعلوم دي، چینلونه ورمعلوم دي، د ولس د راضي کولو لارې چارې ورمعلومې دي. نو دا ډېر مهم ده. حکومت دا کارونه ونه کړي، زه فکر کوم حکومتي ثبات راتللی نشي. بلې ډېره مننه کوم. د خپرونې بلې موضوع ته به راسو، د حکومت اړیکې د نورو هیوادونو سره. په ټوله کې راځو لومړی دې ته د کابل او تهران د اړیکو په باب د ایران د نوي ولسمشر راتګ څنګه ارزوئ؟ او زه فکر کوم چې ایران په منطقه کې یو دغسې هېواد دی چې
ثبات لري. البته ځینې داخلي مشکلات په د حکومت سره په ځینې نارضایتي پالیسي کچه باندې وایي، اما په حکومتي کچه باندې هلته اسټابلیشمنټ حاکم دی، هلته یو نظام حاکم دی. تاسو ولیدل چې ولسمشر او د حکومت ارشد طبقه ډېرې لوړ کړي چارواکي د ادارې په سقوط کې له منځه څخه ولاړل، اما حکومت یې دغه یوازې سره هم خلا رامنځته نه شول، ځکه هلته سیستم جوړ دی. هلته په اصطلاح باندې کادرونه، سیاسي کادرونه د ایران حکومت یو عجبه جوړښت لري. مذهبي طبقه په اصطلاح باندې په ټوله کې د نظام په راس کې دي، د نظام د رهبري مسله د دوی په راس کې ده، اما پاته حکومتي چارې، سیاسي چارې تر ډېره پورې متخصصه طبقه په اصطلاح باندې مخ ته وړي. تاسو د ایران دغه نوی ولسمشر چې نن یې ټاکنې ګټلې دي، د دې بیوګرافي په تاسو مطالعه کړې چې دا یو پروفیسور دی، دا یو په اصطلاح باندې روشنفکره سړی دی، د عصري علومو متخصص دی. اما تاسو ایراني ولس ولیدل سره د چې د بل کاندید سره، د دوهم سیال کاندید سره د ایران د مذهبي طبقې حمایت هم منګر ولس را ولاړ سول، دته رائے ورکړل په دې خاطر باندې چې یو شمېر اصلاحات تشمن سړی دی، مذهبي طبقې مبارکي ورکړل او په ګډه باندې د ایران د پرمختګ لپاره د کار هوډ وکړي. زه فکر کوم چې د دې پالیسیانې جوړ دي، هم د منطقې په کچه باندې، هم د مسایګانو په کچه باندې، او هم د نړۍ په کچه باندې. د افغانستان سره چې کوم د رابطې مسله ده، دا په هغه حالت باندې پاتې کوم چې د اسټابلیشمنټ یا د دې په اصطلاح باندې هغه حکومتي لوړپوړو چارواکو چې کوم خارجي سیاست ډیزاین کړی دی په هغه شکل باندې بچي. ایران خپل سیاست د خپلو ګټو په چوکاټ کې مخ ته وړي، بهرنی سیاست د خپلو ګټو په چوکاټ کې ده. تاسو به د ایران د ځانګړي اساس خبرې په اصطلاح باندې اورېدلې، ځینې وخت د افغانستان د حکومت د ځینې اقداماتو ډېر ستاینه کوي، ډېر تشکر کوي په برخو کې چې د ایران ګټي، اما په ځینو برخو کې بیرته شکایتونه کوي چې دا اوس په دوحه کې تاسو د دې خبرې واورېدې کله چې د ایران ځانګړی اساس د افغانستان د لپاره ځانګړی استازی کاظم قومي کله سفر کوي، په خپل ایکس پاڼه باندې ولیکل چې زه د همشموله حکومت په نیت باندې یو ځل بیا دوحې ته سفر کوم، او یوازینی غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د همشموله حکومت رامنځته شي، چې دا په اصطلاح باندې یو ډول په ځینو وزارت کې د اوسني حکومت سره مخالفت شي، په ځینې خبرو کې د اوسني حکومت تایید شي. دا د دې ګټې دي، په دې کې د دې د سیمې په سیمه کې چې کوم اختلافات هغه ته په کتو سره یا په نړیواله کچه باندې په نړۍ کې چې کوم اختلافات او موافقتونه دي لري، هغه ته په کتو سره د خپل خارجي سیاست مخ ته وړي. په خارجي سیاست کې د دوی یو خبره نشته، ورځ د پکتو سره ګډ د پکتو سره دی مختلف ځانات مختلف. بل شغل زابلې هغه گاونډي هیوادونه چې پرشتیا هم غواړي د افغانستان سره ښې اړیکې ولري، د حکومتي ادرس لخوا باید څه ډول خپلې اړیکې وپالل سي، یا مثلا څه ډول باید خپلې اړیکې پیاوړې کړي تر څو لومړی د همدې ګاونډیانو لخوا په رسمیت وپېژني؟ له بعد مرګ څخه یو خبره چې زه باید یادونه وکړم، د سیمې هیوادونو لا تر اوسه پورې هم د افغانستان کې د ثبات په نیت باندې زموږ سره روابط مخ ته نه وړي، ځکه موږ که تاسو د افغانستان د خارجي روابطو تاریخ په دې تېر 15 لسیزو کې وګورئ، د تېر 15 کلونو دوره کې زموږ همسایګانو زموږ سره روابط نه دي ساتلي. زموږ همسایګانو همیشه د افغانستان په بربادۍ کې خپله بقا لټولې ده. لا تر اوسه پورې هم تاسو وګورئ هغه پاکستان چې د اسلامي امارت سره روابط د ابري دورې څخه هم شوله، او اوس هم په اصطلاح باندې په لومړي کې کله چې اسلامي امارت حاکم کېدی، لوړ چارواکي کېدل، راغلل ځینې اندېښنې درلودې، ځینې ناست وې، رفت آمد او سفرونه ور. اما ځینې وخت داسې اظهارات کوي چې پر نړیوال سټیج باندې اوسنی حکومت پر ضد باندې ډېر په اصطلاح باندې داسې څرګندونه کوي چې هغه د دوی په بدنامۍ باندې منتج کېږي. ایران هزار قیاس در واخله، تاجکستان د منطقې هیوادونو داسې د هزار قیاس در واخله. خبره دا چې زما په نظر سره چې د افغانستان ثبات د سیمې ثبات دی، مګر له بعده مرګ منطقه لا په دې باندې باور نه ده. د منطقې هیوادونو لا تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه دي رسېدلي، او یا که رسېدلي نظرونه او دریځونه مختلف دي. ډیره مننه کوم. ښاغلي زابلی، د ګاونډیانو سره که رښتیا هم ګاونډیان غواړي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري، د افغانستان له ادرسه یا د افغانستان حکومت باید خپلې اړیکې لا هم څه ډول پیاوړې کړي؟ هغه ګاونډیان چې رښتیا هم غواړي د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب وپالي یا ښې اړیکې ولري، بیا به نو همدا ګاونډی لومړی د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني. څه کول پکار دي، څه ته اړتیا ده؟ زما په نظر سره لومړی خو ګاونډیان نه بعد مرګ تر اوسه پورې هم په دې نتیجه نه دي رسېدلي چې په افغانستان کې ثبات ژمن پاتې شي. لا هم د افغانستان ګاونډیان په افغانستان په بربادۍ کې خپله بقا لټوي. تاسو د پاکستان د حکومت دریځ وګورئ چې په ډېرو نړیوالو سټیجونو د اوسني اسلامي امارت پر ضد باندې څرګندونې کوي. دا یو زما په نظر سره د یو تناقض ډیپلوماسي د دې مخ ته وړي.
ایران هاذا القياس تر واخل چې هغه هر ورځ ته په کتلو سره خپل دریځ مخ ته وړي نو تر اوسه پورې ګاونډیانو یا په ټوله کې منطقي د افغانستان لپاره دغسې یو پالیسي نه ده غوره کړې چې هغه پر ښو اړیکو باندې بنایي دا اوس دوی هم د غرب په اډانه کې روان دي یوازې او یوازې تعامل مخ ته وړي او تعامل هم د خپلو ګټو په چوکاټ کې مخ ته وړي د افغانستان سره د رسمیت پېژندنې په برخه کې دوی هېڅ شین څراغ نه دی لګولی نو ځکه اوسنی حکومت هم زما په نظر سره حریان دي چې اوس په کوم سټیج کې ورسره ولاړ شي خو که چیرې احیانا د منطقي هېوادونو یا په ټوله کې دا زموږ ګاونډیان د افغانستان سره د ښو اړیکو نیت لري بیا نو حکومت ته پکار ده چې له دوی سره متقابله حسینه روابط د همسایتوب روابط او په نړیواله کچه باندې د ګاونډیانو دپاره چې کوم اصول دي هغو ته په کتلو سره مخ ته ولاړ شي تر څو پورې چې که موږ د ګاونډیانو لخوا څخه په رسمیت وپېژندل شو منطقه په دې قانع کېږي چې افغانستان په رسمیت وپېژني او کله چې منطقه دا دریځ خپل کړي زه فکر کوم نړۍ هم په اصطلاح باندې زړه ښه کولی شي خو دا په کور دننه یو شمېر کورنۍ دندې دي چې هغه به سرته رسېږي او په نړیواله کچه باندې د نړیوالو حقوقو له مخې څخه یو شمېر نړیوال مکلفیتونه دي چې حکومت باید هغه پر ځان ومني نړیوالو اړیکو ته احترام د نړیوالو اصولو ته احترام ده په بین المللي سازمانونو کې د غړیتوب مسله ده ډېره مننه کوم دغه ټول شرایطو ته په کتلو سره بیا په اصطلاح باندې رسمیت پېژندنې ته زمینه اساسي کېدلی ښاغلی روزي محمد زابلی ځوان سیاسي فعال ډېره مننه کوم چې موږ طرف تر دا وخته ملا واست ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم درنو لیدونکو دا وه د نن شپې د نن خبره تر بیا ښه وخت